بسم الله الرحمن الرحیم. رونو زموږ د چینل مقصد دا دی چې هغه معلومات چې په اسانه اویلیبل نه هغه یا چې کوم نه اویلیبل خو اکثر د انګریزي په ژبه کې خلک نه پوهیږي ټیکنیکل ژبه کې نو هغه په اسانه پښتو کې پیش کول د پاکستان آیل او ګیس سېکټر باره کې در سره س بیسیک انفارمیشن شیر کوم موږ سره اوسئ. پاکستان کې د آیل پروډکشن چې کوم دی هغه 75000 بیرل پر ډے دی. اوس بیرل ستوي نو بیرل کې 156 یا 158 لیټري نو دا 75000 بیرل پر ډے دی. خودی کې تاسو سره چې کوم دا خبر شریکه کوم چې 2017 کې دا 95000 بیرل ته رسیدلو لاک ته نږدې شوو لکه لږ وخت مخکې نو دا لکه بلاندې باندې راغلی دی. نو 75000 بیرل پر ډے چې کوم دی نه پروډکشن دی پاکستان خپل چې کوم آیل پیدا کوي خو 5 लाख بیرل پر ډے کنزمپشن دی. نو د 75000 او 5 लाख کې څومره زیات فرق دی یو په شپږ باندې نو دا دومره لوی ډیماند په پاکستان نه کم ځای نه پوره کوي نو به ظاهره خبره ده چې دا د عرب ملکونو نه امپورټ کوي او ځکه چې کوم نه زمونږ عرب ملکونو ته یو محتاجي چې ده نغه ده دا تیل چې کوم نه ظاهره خبره ده ترانسپورت سېکټر کې چې کوم نه ټولو نه زیات تیل لګي ورپسې پاور سېکټر کې لکه هغه بجلیګری چې د تیلو نه بجلی جوړي ورسره چې کوم نه انډستری کې بیا سه انډستری چې هغه به تیلو باندې چلیږي. نو دا ګیس سېکټر ګیس پروډکشن پاکستان کې 3400 دا یو پیمانه ده MMCF پر ډے نو دا مکعب کیوبیک فیټ پر ډے داسي نو دا 3400 MMCF دا پیداوار دی د پاکستان خو ډیماند بل طرف ته د دې په ډبل باندې هغه 7000 نه تر 8000 پورې MMCF دی. نو چې دا په ډبل دی نه دا په پاکستان څه کوي نو یو پاکستان دی لپاره دا قطر نه چې LNG راغواړي نو دا یې کوم نه لګ حل نور ګیس معاهده چې کوم نه ایران سره کړی دا خو امریکای نه پابندو وجه نه لا تر اوسه پورې کارونه شو نو دارا بل د ترکمانستان نه راتلونکي وخت کې چې کوم نه پاکستان یو پایپ لاین تعمیر کوي او هغه ترکمانستان نو دې کې بخلو نو د ګیس مسله پاکستان کې وخت تر وخت نورا سنگین جوړېدو والا ځکه چې پیداوار کم دی او ډیماند هغې په ډبل باندې دی. د ګیس زیات چې کوم دی نو خرچ کم ځای کې دی نه د ټولو نه زیات چې کوم دی نه پاور سېکټر کې دی هغه بجلیګري چې د ګیس نه بجلی پیدا کوي نو د پاکستان دا ګیس چې دا 3400 یا سوره اویلیبل چې سوره دی نه د هغې اویلیبل کې 38% دا د بجلی د جوړولو لپاره استعمالیږي. 22% چې کوم نه ډومېسټک یوز دی دا چې د ګیس کنیکشن په کورونو کې ګرځېدلي دي او هغه کم ګیس خرچ کوي نه 22% دی. 16% فرټیلایزر فیکټری چې کوم دي د کات کارخانې نه هغې کې لګي د کات کارخانو کې دا کات جوړیږي هم به یې ګیس باندې او هغه کیمیکل ریاکشن چې نه هغې کوم ګیس استعمالیږي نو په دې وجه باندې نور انډسټري چې ده هغې کې 9% دی او CNG کې چې کوم دی 8% ګیس خرچ کېږي. دې سره چې پراوینس وایز موږ د دې هغه کنزمپشن وګورو نو هغه داسې دی چې پنجاب کې 51% ګیس لګي لکه د ملک اویلیبل ګیس چې دی نه هغې کې د نیمې نه سیوا په پنجاب کې لګي سندھ کې 38% لګي پښتونخوا کې 9% بلوچستان کې 2% نو 11% صرف پر دو صوبو کې لګي وړي پر دو صوبو کې دومره کم لګي نه د دې یو غټ جوابدار چې ټولې د ګیس بجلیګري چې کوم دي هغه په سندھ او په پنجاب کې دي نو ځکه دویمه چې د فرټیلایزر ټولې کمې کارخانې دي نو هغه هم هلته کې په سندھ او په پنجاب کې دي نو د دې وجې نه په سندھ او پنجاب کې د ګیس یوز ډېر زیات دی او دلته کې چې کوم دی نه ډېر کم دی. نیکسټ ویډیو د انشاءالله د بجلی د سېکټر باره کې د پاکستان د بجلی مسالې چې دي او کومې لانجې دي نه هغې باره کې به موږ سره اوسئ. ډېره مننه.